قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل ورتو يا محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ برب الناس زد خلق پر رب سر پنانسا ملک الناس چه د خلق بادشاہ دای الہ الناس چه د خلق حقیقی معبود دای من شر الوسواس دغه شر د وسوسه اچوین کنا الخناس چې تشت دین کدای الذي هغا یوسوسو چې وسوسه چوي په صدور الناس پسینه د خلق کې من الجنت چې هغه د پریون ندی والناس او د انسانون ندی. سلمانو نیورنه دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پر روایت چې دی شیطان د انسان په زړه باندې ګنډې لګولې وي کله چې بنی آدم زړه غافل شي نو دای ورته وسوسه اچوي او کله چې د الله تعالی ذکر کوي نو دای لری شي او پټ شي او په دې کې یو لطیفه هشته ده چې شیطان په اصل کې کمزور دشمن دی ځکه چې د الله تعالی د ذکر مقابله نشي کولای. ورنه شیطان ها انسان ته وسوسه ورچوي او انساني شیطانون هشته دي چې هغه په غوږی کې خبره ورته کوي او د سمل یار نه خروپ لري طبيعي د قران اعظم شان د لري نه د جهالت او د منافقت لري طبيعي. شیطان ها کوشش کوي چې خپل دوستون ډیر کی دا کوشش وکړي چې خالص د الله تعالی عبادت او په قران عظیم شان باندې منګول ولګوي.